کابل کې د حرفوي زده کړو په دغه خصوصي مرکز کې له 100 زیاتو نجونو او ښځو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي څو ځان او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. د ظریف زینت په نامه د دغه تولیدي شرکت مسؤلان وایي اوس مهال په دغه مرکز کې نجونې د خیاطۍ، خامک، مرۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو په ګډون نورو برخو کې پر زده کړو بوختې دي. مدت 1.5 سال میشه که کارگاه شروع به کار کرده و در تمام پرسنل ما 120 شاگرد داریم که 80 شاگرد ما در بخش تدریسی هست که آموزش میبینن که ساعت 9 تمام آموزش ما آغاز میشه و تا ساعت 4 ادامه داره و در بخش تولیدی ما هم 40 شاگرد داریم که کار میکنن اونها. هغه نجونې چې دا مهال په دغه مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دي زیاتره هغه دي چې پر ښوونځیو و پوهنتونونو له بندیز لګېدو وروسته یې حرفوي زده کړې د بدیل لاره ګڼلې ده. خواست ما است که پیشرفت کنیم، مکتب اینا رو آغاز کنن، درس بخوانیم، تحصیل کنیم. یه خیاطی هم خوب است تپالیش باشه اما درس تحصیل به نظر بهتر است. دوی د ښځو لپاره د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدو هرکلی کوي او دا د ښځینه‌وو لپاره له انزوا څخه د وتلو په برخه کې یو مثبت ګام بولي. به اساس استرس ها و بعضی تکلیف های روانی خوب است که ایجابیاً کار کنن و هم مزد به دست میارن و هم میتونن فکرشان دیگه شه و کارای را مثلا یاد بگیرن. د دغه مرکز مسؤلان تمه لري که مسؤلین او مرستندویه موسساتي لاسنیوی او ملاتړ وکړي سلګونه نورو نجونو ته به هم د کار زمینه برابره کړي.